د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سایدوف د طالبانو له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په لیدنه کې پر سیاسي اقتصادي سوداګریزو همکاریو او سیمهییز اتصال خبرې کړې دي. د برادر دفتر خبر ورکوي چې په دې کتنه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ټرانزیټ پر زیاتوالي، د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او د اورګاډي پټلۍ شبکې پانګونې او د برېښنا د لیک په اړه نن د مارچ 12 په کابل کې خبرې وشوې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت د لومړي وزیر د اقتصادي مرستیال په حواله ویلي چې هیواد یې چمتو دی چې په نږدې راتلونکي کې په تاشکند کې د طالبانو د سفیر کوربه وي. ازبکستان له تېرو 2.5 کلونو راهیسې د طالبانو له سرپرست حکومت سره اړیکې لري او د روان کال د فبرورۍ پر 3 نیټه شاوخوا 1.5 میاشت وړاندې په تاشکند کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شو. له ملتیا مو نړۍ مننه، ښه وخت ولرئ.